بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریمه پر تن وي. مرګلو، موږ دغه د تجوید په درسي لړۍ کې تر دې دمه صفاتو د حروفو ته رسېدلي یو. په دغه موږ اول ابتدا چې کله د صفات د حروفو ته داخل شو، په هغې کې موږ په صفات د حروفو خبرې وکړې چې په مجموع کې مثلا په لازمي او عرضي دي، او بیا لازمي چې دي ما هغه هم درته چې یو متضاد لري یو متضاد نه لري. او کوم چې متضاد لري هغه په 15 ډوله ما درته ویلې چې په 15 ډوله دي. یو خپله ده، یو یې ضد دی چې په مجموع کې 10 ډوله کېږي، او هغه چې متضاد نه لري هغه 7 ډوله تقریبا اته هم د غنا په نامه ما درته ویلې چې په مجموع کې 18 صفات د حروفو کېږي یا تقریبا 18. نو دا صفات د حروفو دي د عربي ژبې. البته نو اوس په هغې کې موږ مرګلو د همس او جهر په نامه په هغه ورځ باندې په هغې باندې مفصلې خبرې وکړې چې همس او جهر دا د انحباس او جریان د هوا یا د نفس له نظره و چې مثلا کله هوا یا نفس جریان پیدا کړي نو هغلته همس، او کله چې دغه هوا یا نفس حبس شي یا ونیول شي یا قید شي په هغه صورت کې د جهر او منځته راتلو صفت د حروفو د جهر په نامه تشکیلېدو. نو نن چې کومې خبرې کوو مرګرو هغه په دوه نورو هغه صفتونو دي چې هغه طبعا ضد لري، ځکه چې موږ په هغه صفاتو کې لګیا یو چې ضد لري. نو نن یو بل صفت دی الشده او الرخاوه. شده او رخاوه په باره کې خبرې کوي، دې ترڅنګ یو بل د استعلا او استفال دغه دوه صفتونو باندې خبرې کوو. نو انشاءالله مرګلو چې ستونزه نه لري، درس کې کومه ستونزه نشته، بیا هم که کومه ستونزه وه تاسې کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. خو د درس باریکي په دې کې دی چې واقعتا صفات چون موږ ټول حروف د عربي ژبې چې ما مجموع کې تقریبا 29 دانې حروف د عربي ژبې درته ویلي وو، دا ټول حروف موږ د ټولو صفاتو له نګاه نه دغه تشریح کوو. یعنی مخکې موږ د عربي ژبې 29 حروف د یوې زاویې نه مطالعه کړه چې هغه د انحباس او جریان د نفس پر اساس و. اوس همدغه 29 توري د عربي ژبې بیا هم د بلې زاویې نه مکمل د بلې زاویې نه ګورو ورته چې دا د بلې زاویې نه په کوم مثلا اخو مخکې انحباس او جریان د نفس و، اوس د بلې زاویې نه ورته ګورو د انحباس او جریان د صوت یا د غږ یا د صوت مرګلو غږ ته وایي. نو نن د صوت له نګاه نه د تورو یا د عربي ژبې د تورو د صفاتو په باره کې خبرې کوو، نه د نفس نه د سا نه د هوا. نو په دې اساس خاص توپیر په دې کې دی چې مخکې د نفس په هکله د هغې زاویې نه موږ د تورو صفات بیان کړه، نن به د صوت یا د غږ یا د اواز پر اساس باندې د حروفو صفات بیانوو. ښه مرګرو، اوس یو ما درته ویلې چې الشده د نوم نه معلوم ده چې شدید او تشدید سختوالی ته وایي. هغه حروف چې هغه نسبتا سخت ادا کیږي. او بیا د دې ضد چې دی الرخاوه یا الرخاوه په رای کسره د را سره یا په فتح د را سره دواړو سره معمولا تلفظ کیږي یا ادا کیږي. کومه ستونزه نشته، تاسو کولی شئ چې رخاوه یا رخاوه، ځکه چې رخوه دغسې نوم ورته کارول شوی، نو تاسې کولی شئ چې دواړه نومونه د دې لپاره استفاده کوئ چې د دې برعکس دی چې البته هغې کې په شده کې انحباس د صوت دی، او په الرخاوه یا رخاوه کې چې معمولا رخاوه ډېر ما تاکید به په دې وي چې تاسو رخاوه ووایئ، نو هغې کې جریان د صوت دی. او دې ترمنځ یو دریم یو وسطم البته صفت شته چې هغه البینیه په نامه یا التوسط. نو انشاءالله په دې باندې به هم خبرې کوو، او بعدي په دوه نورو صفتونو باندې چې هغه د استعلا او استفال په نامه دی. خو دې په خاطر مرګلو چې ویډیو اوږده نشي، زه کمره اړومه تختې ته، خو انشاءالله دغه صفتونه او دغه حروف به انشاءالله د تختې تر مخ په دې باندې خبرې وکړو. زه د تخته تنظیم کمه. ښه
بیا مرګلو که د درس اړوند پوښتنه وه هر وخت کوی شئ. زه ستاسو انشاءالله چې کمنټونه ګورم خو مخکې م لکه چې ما وعده کړې وه د دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي ډېرې ممکن ستاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نو ممکن ډېرو هغه ته ځواب ورنه کړم دی تاسې په خاطر ځکه چې تاسو ته دغه ویډیو قیمته تمامه نه شي او حجم یې زیات نه شي نو دې په خاطر زه د ډېرو خبرو نه تېرېږم. مننه. نن موږ مرګلو په څو صفتونو باندې نورو خبرې کوو خو دا ګورئ ما مخکې د تورو صفات صحیح شو د تورو یا د حروفو صحیح شو د تورو صفات زه به دلته داسې ولیکم د صوت د جریان او انحباس له نظره انحباس له نظره که فکر دی مرګلو ما مخکې درته وویلې ما درته مخکې کوم هغه اولنی صفات چې کله موږ اولنی صفات د تورو بیان کړه هغه ما درته وویل چې د تورو د عربي ژبې د حروفو صفات د نفس د جریان او انحباس له نظره اوس خاص د نفس په ځای صوت راغلی صوت عربي کې اواز ته وایي غږ ته موږ تاسو چې په خپله ژبه کې غږ ورته وایو صوت نو صوت کلمه د غږ دپاره کارول کېږي اواز دپاره د صوت خپله یو قسم انرژي دی مرګلو یو قوت دی یو ځواک دی یو قوه دی د خپله صوت خپله یو قوه دی یو انرژي دی مثلا تاسې به اورېدلي وي که تاسو ته متاسفانه چې زه به تاسو ته داسې مثال درکوم چې هغه د مدنیت او د پرمختګ خلاف دی خو متاسفانه دی نو مثلا که یو انفجار کیږي تاسو باید موږ تاسو خپله متاسفانه چې د انفجار د کلمې سره ډېر بلد یو کله چې یو انفجار کیږي نو هغه لرې مناطقو قیم دغه کورونه خورېږي حتی شیشې ماتېږي او هغه کور خورېږي دا اصلا الته انفجار نه دا صوت دی دا غږ دی نو کله که طیاره یا هلیکاپټر تاسو یا جیټ لیدلی وي چې ډېر ټیټ لاړ شي نو ډېرې شیشې خوروي دا اواز دی د طیارې د اواز یعنی صوت د مکمل اهتزاز یا ټکان ورکوي نو دا یعنی صوت یو قسم انرژي دی یو قوه دی نو په دې اساس نو موږ نن د تورو صفات د صوت د زاویې له نګاه نه بررسي کوو چې د صوت پر اساس باندې توري کوم صفات ځان ته اختیاروای شي نه د نفس له طریقه د نفس یا د سا یا د سیلوي موږ تاسو په اصطلاح هغه مخکې ما درته وویل چې د نفس پر اساس باندې هغه نور صفاتو چې د همس او جهر په نامه موږ مطالعه کړه نن کوم صفتونه چې د تورو مطالعه کوو هغه د صوت د جریان او انحباس له طریقه دي کله چې د غږ جریان پیدا کی کوم صفت توره اختیاروي او کله چې د صوت یعنی غږ قید شي یا ونیول شي یا حبس شي نو بیا کوم صفت ځان ته اختیاروي نو مرګرو په دې کې اول راځو په هغه باندې خبرې کوو اول دې کې الشده په نامه الشده زه به دلته یو بل مرکر استفاده کوم چې تاسې الشده صحیح دغه شین چې دی مرګلو د کسه اش ځکه د شین چې دی د شمسی دی نو الف لام تعریف باندې مو خبرې کړي الشده صحیح شو او دغه دال چې دی دم فتح لري الشده صحیح شو دا کیم یو شادم شه الشدتون یا الشده دا یو صفت دی او دویم صفت د عین د حروفو د صوت د انحباس او د جریان پر اساس باندې د شده ضد الرخاوه صحیح دا ضد دی مرګرو الرخاوه الشده الرخاوه نو دا دواړه د دغو د تورو صفتونه دي د صوت د جریان او د انحباس له نظره صحیح شو مرګرو کله چې صوت یا غږ حب شي یعنی ونیول شي هغه بیا الشده صفت تشکیلیږي زه به تاسو ته دا وایم دغه الشده یا د شده صفت چې په کومو حروفو کې وي هغه اوس زه درته وایم چې څو دي زه به درته یو مثال درته ولیکم او بیا به مثال تاسو درکم اجد الف حمزه جیم دال قاف طا با کاف تا دا مرګرو دا حروف چې دي دا په شده کې راځي حمزه جیم دال قاف طا با کاف او تا دا حروف
چې 3 5 8 دغه 8 حروف مرګرو چې دي دغه چې کوم زه به دلته یو عدد ولیکم دغه 8 حروف چې دي دا شده دي صحیح دی دا کې معمولا شدت یا تشدید واقع کیږي په البته دا د صوت جریان قطع کیږي یعنی صوت یا آواز نه خریجیږي او دا کې الرخاوه که دلته درته ولیکم دلته یو بل قسم به مرګرو زه تاسو ته ولیکم چې کله د شده او رخاوه ترمنځ وسط دی هغه التوسط په نامه یو متوسط بل صفت هم راغلی التوسط زه به دلته په بل مرکر ولیکم التوسط صحیح یا ځینې وخت ورته البینیه البینیه یا التوسط یعنی متوسط یعنی البینیه صحیح البینیه یا التوسط نو تاسو چې کوم نوم دې دپاره راکوی شئ د دریم او دغه دریم چې مرګرو دا 15 حروف دي لین عمر صحیح عین میم لام نون عین میم را دغه 15 حروف چې دي د التوسط یا البینیه صفت اختیاروی شي چې دا لین عمر لین لانه یلینو لین امر دی لین عمر نرمی ته ویل کیږي نو الرخاوه دا بقی ټول حروف بقی ټول حروف په الرخاوه کې راځي ما درته وویلې چې موږ به مرګلو د هرې زاویې نه ټول 9 حروف مطالعه کوو نو ما درته 9 حروف دغسې تنظیم کړه د صوت د انحباس او د جریان پر اساس باندې ما د چې الشده د کې اجدو قطن بکت دغه حروف چې دي دغه 8 حروف د شده صفت لري لین عمر دغه لام نون عین میم را دا 15 حروف چې دي البینیه یا التوسط دا وسطی دي منځنی دي منځنی توسط یعنی نه شده دي نه رخاوه دا د شده او رخاوه ترمنځ دي دغه 15 حروف داش الرخاوه یعنی هغه بقی ټول حروف اته دیارلس هغه بقی 15 حروف چې دي هغه ټول په رخاوه کې راځي راشه چې اوس مثال درکمه چې ښه الشده څه معنی البینیه یا التوسط څه معنی الرخاوه د کوم رقم صفتونه دي مرګلو ما درته وویلې چې الشده هغه صفت ته ویل کیږي چې په هغې کې صوت یا د اواز چې دی اواز بند شي انحباس د صوت په هغې کې رامنځته شي صوت جریان پیدا نه کړي اواز بند شي څنګه اوس زه تاسو یو مثال درکمه که زه تاسو ته ووایم مثال اج په نامه صحیح شو اج صحیح نو اج چې زه کله وایم دا به داسې د جیم به اواز بندومه اج وګورئ مرګلو دا سخت تاسې چې د دې د جیم جریان د صوت د جیم خو داسې اواز لري خو تاسې به داسې نه چې اج داسې اواز به بندوئ اج ځکه چې انحباس یعنی قید کول د صوت دی د جیم اواز به بندوئ اج دغسې نو اوس تجمعون اج داسې یا که مثلا زه ووایم یا دلته حمزه مفتوحه په مخکې کمه ده قاف ساکن کمه که داسې وایم که داسې دا وګوره د قاف غږ صوت چې دی د دې صوت ما حبس کړو د دې صوت ما ونیولو که طوا وګوره د دې اواز نه وباسم د دې صوت ما بند کړی اب وګوره ما داسې ونه ویلې فکر مو دی اج که دا زه ووایم دا بیا قلقله صفت اختیاروي چې قلقله یو مستقل صفت ده چې موږ پې خبرې کوو د دې اواز باید قید شي تر څو شد د صفت اختیار کړي اد که دال زه داسې ووایم دا د قلقله صفت اختیاروي زه باید اد مرګلو څنګه زه اوس تاسو یو مثال درکمه په قرآن کې تاسې بیا ښه پې پوهېږئ مثال خبره یا حمزه درته ووایم حمزه دا مرګلو الف نه دی ما درته اول کې ویلي و چې الف په اول کې نه راځي الف یا په وسط یا په اخر کې راځي چې اول کې راشي همیشه حمزه وي دا حمزه دی حمزه مثلا
ا دغسې مثلا که زه تاسو تأکلون تأکلون یأکلو تأخذو تأخذو موږ داسې نه وایو چې یا اق که داسې ووایو دا قلقله بل صفت اختیاروي نو دا خپله د حمزه نه سوا دغه باقي ټول حروف دا د قلقله حروف هم دي د قلقله یعنی دغه یعنی قطب جدین او د دغه صحیح او دې ترڅنګ حمزه دا ټول دا د قلقله حروف دي د حمزه نه سوا که ته داسې ووایې چې اج اد اق اط اب اک د کاف او د تا دا کې محموسه دي ځکه چې موږ ویلو چې سکت شخص فحسه شخص یا وبخې سکت فحسه شخص یا فحسه شخص سکت که هغه ووایو نو د با ته د محموس په هغه حالت کې راځي نو مرګرو تاسې په دې کې قلقله ونه کوئ صحیح اق داسې ونه وایئ اط دغسې ونه وایئ که دا تاسې وکړو تاسې دې بل صفت ورکړو نو موږ د دوی اواز بندوو اج اب صحیح اوس زه تاسې یو مثال درکړم مثلا که زه وایم چې ولا مثال یکذبون یکذبون صحیح شو یکذبون یکذبون صحیح یکذبون که زه وایم ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون اوس یک د کاف دی که نه موږ داسې نه وایو چې یک داسې نه ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون بما كانوا یکذبون داسې نه وایو ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون تاسې به داسې نه وي اورېدلی چې ووایو چې یکذبون نه یکذبون یک دغسې یک نو اک لکه اک داسې به نه وایي یک دغسې نو مطلب دا چې دا هغه حروف شده دغه اجد و قاطن بکت دا هغه حروف دي چې په دې کې جریان د صوت قطع کیږي لکه د داسې به نه وایي داسې داسې به نه وایي داسې به نه وایي اب داسې لکه تاسې به قلقله صفت دې کې نه وایي اب دغه وجه دی مرګرو چې دا مثلا دې کې لکه جهر دې کې جهر هم کېږي دا کاپ او تا چې دی د محموسه دی اصلا نرم خو دې خیر دا ځکه موږ په هغې کې همس کې په دې باندې خبرې کړې وي همس او جهر کې نو تاسې کولی شئ لنډه خبره ده چې د دې اواز تاسې قطع کوئ مثلا تأکلون داسې موږ وایو تأکل یؤمنون موږ یؤمنون داسې وایو چې یؤمنون موږ داسې نه وایو نو وایو چې یؤمنون دغه وجه دی چې دا یو لکه نه کېږي کله یومنون تاسې به د ځینې وخت کې تلاوت یې اورېدلی وي یؤمنون بیخي داسې نه وایي چې یؤمنون هغه بیخي وایي چې یؤمنون ځکه چې د حمزه دغسې شده صفت لري دا مکمل دې کې صوت انحباس یعنی قید کیږي جریان نه پیدا کوي نو دوی چې جریان نه پیدا کوي کله مکمل له منځه ویشتي نو یؤمنون و یؤمنون اصل یؤمنون خو ته یؤمنون داسې به نه تأکلون دغسې نه دی تأکل مثال موږ وایو الله اکبر لکه اکبر چې وایو که نه داسې نه وایو چې الله اکبر موږ وایو الله اکبر اکبر صحیح ځکه چې دلته انحباس د صوت دی اواز قید کیږي اکبر داسې نه وایو اکبر دغسې صحیح شو نو خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وای خیر که نه وای پوه شوي اوس چې کله الرخاوه ته راشمه په دې باندې تاسې بیا پوهیږئ الرخاوه صحیح شو ښه مرګرو دا ټوله ما صفات درته دا ټول حروف ونه لیکل تاسې الحمدلله په پوهیږئ چې مثلا دا داسې م کوشئ با دی با مسکن اب داسې به نه وایي اب داسې به نه اب
یا تا کافی اک یا تاوی ات اوس به تاسې ووایئ چې استاذ د تا او د طوا فرق وکړه دا خو دواړه نه ویل کېږي ډېر ښکلی فرق کېږي ګوره زه به تا څه دواړه ولیکم دا زه لږ سره نږدې دي صحیح شو وبخئ چې دا باید ما طوا لیکلې وای چې دا څه فرق یې څنګه کېږي ګوره ات ډېر فرق ګوره د اواز کې چې داس فکر منئ دغه تاثیر کې حتی د طوا اواز په مقابل حمزه باندې هم کوي ښه اوس ملګرو زه تاسو ته دا نه وایم التوسط یا البینیه اوس په دې باندې خبرې نه کوم راشه چې الرخاوه درته ووایم چې دې باندې بیا ښه پوه شئ الرخاوه برعکس د شده دی شده کې غږ یا صوت انحباس پیدا کوي قید کېږي داسې اواز بند کېږي په دې کې برعکس اواز چلیږي اواز یعنی صوت جریان پیدا کوي نه انحباس لکه د شده غوندې لکه څنګه مثال د بقي ټول حروف مثال که زه داسې ووایم شین مثال داسې مثال درکړم صحیح شو وګورئ ملګرو په ټولو کې وګورئ د هغه سره مقایسه کوي انحباس د صوت سره دې ته ګوره دلته ټول اواز یعنی صوت دلته جریان پیدا کوي هلته صوت بیخي حبس دی نیول شوی دی قید دی غږ قید دی هر یو بقي حرف چې ته دلته ورکوي د دغو 14 حروفو نه سوا ته دلته نشي ویلی داسې نه داسې چې شی نشي ویلی چې دا قید کې دا باید انحباس د صوت شي تفعلون ته داسې شي تعلون چې دا فی اواز داسې نه کېږي چې انحباس د صوت وکړي تعلون انحباس د صوت په دې کې نشته بلکې جریان د صوت تفعلون نو اوس تاسو ته ملګرو دقیق معلومات وشو چې واقعیت هم په شده کې د صوت انحباس یعنی قید کېدل کېږي او برعکس په الرخاوه کې جریان د صوت منځته راځي او د بل مثلا شده ګوره وګورئ موږ با نه تلفظ کوو خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وئ اوس ملګرو که زه راشم لین عمر په د 15 حروفو کې چې توسط یا البینیه په دا معنا چې دا نه مکمل شده صفت لري نه مکمل رخاوه دا البینیه ځکه ورته چې متوسط یا وسطي لږ پکې اواز قید شوی دی دومره قید هم نه دی لکه په شده کې نسبي قید شوی او نه دومره اواز جریان پیدا کوي لکه په رخاوه کې نسبي اواز جریان پیدا کوي دومره اواز جریان نه پیدا کوي لکه جریان شته خو ډېر نسبي ډېر متوسط او انحباس د صوت هم شته خو دومره نه لکه په شده کې چې ډېر مثال زه تاسو وایم چې چې شی مثال لاندې صحیح شو اوس ته ګوره نه دا داسې دی چې چې مکمل انحباس د صوت وي نه داسې دی لکه الرخاوه چې دومره اوږد نه دی چې دومره مثلا جریان د صوت وي لکه په رخاوه کې متوسط صحیح شو صحیح شو څنګه نو دا به موږ داسې نه وایو
لکه دا غوانته داسې نه. یا موږ وایو چې اعبدو موږ به دومره یعنی جریان د صوت به نه کوو. اعبدو مثلا دا کولی شو مثلا إن الدين عند الله الإسلام ديكي مثلا إياك إياك نعبد بخي داس نشو ویلی لکه شده غوانتی إياك إياك نعبد شده دومره منه لکه رخاوه إياك نعبد دمرة أرخاوة منا متوسط إياك نعبد صحيح داغسي مثال الحمد گورا هم کی گورا همم داغسي ده هم الحمد دغه دوانو کې زه دومره وګدوم نه الحمد نا الحمد لله رب العالمين دومره وګدونا الحمد لله رب العالمين فكر مشاهده ان مقصد ده راكب ومرغلو راكب څنګه تاسو داسې نه دې کې به ډېر تکریر نه کوئ داسې نه الرحمن نو دا صحیح شو. الله دې وکي ملګرو چې په دې باندې پوه شوي وئ چې حروف د صوت د جریان او د انحباس له نظره په درې ډوله ما درته وویشل. اصلا شده چې دې کې مکمل اواز قید کیږي ټول داسې قید کیږي او په ما درته وویل چې البینیه یا التوسط په دې کې اواز نسبي دی نه مکمل جریان پیدا کوي نه مکمل انحباس. دې کې نسبي جریان د صوت او نسبي انحباس د صوت دی. نو موږ به په دې کې وایي ان دغسې دی او د بقي الرخاوه کې بیا جریان د صوت دی یعنی ډیر اواز جریان پیدا کوي نظر البینیه یا التوسط ته. مرګرو ځم دې په خاطر چې ویډیو وګدا نشي نو ځم بلته یو مرګرو بل فرق هم درته کوم. التوسط او الرخاوه تاسو کوئ چې استاد الحمد دې کې خو ما مثال درته وویلې دې کې یو وقفه غوانته تاسو کوئ شئ مثال وایي الحمد صحیح الحمد یو وقفه کوئ شئ په دې کې وقفه نشي کوئ. مثال دا به مستقیما دغه حرف د ما بعد حرف سره مکمل بدون د وقفه وصل کوي. صحیح شو. دغه جریان د صوت به دومره ته د جریان ورکوي چې بل حرف کې ننوځي بل حرف سره اواز ګډ شي. دې کې خیر دی که ګډ نشي. مثلا الحمد دال سره یو هم نه دی ګډ شوی د لام د ح سره نه دی ګډ شوی داسې الحمد داسې متوسط نه دی الحمد ته کولی شي ګډ یو وقفه راولي. دې کې وقفه ته نشي راوستلی. مثلا که زه وایم نستعین موږ داسې نشو ویلی نستعین نه دغه نس بیا وقفه بیا تا دا به نه راولي د سین به وصل دی تی سره نستعین ګوره څومره فرق کوي. سین تی به دا مکمل آواز نستعین. صحیح شو. نو دغسې راشئ چې بل هغه ته لاړ شو مرګرو بل صفت ته لاړ شو. دې په خاطر چې ویډیو اوږده نشي
مرګلو ډیره بخښنه غواړم، زه واقعیت ځینې وخت ما نه چې ویډیوګانې اوږدې کېږي په دې اوږدې کېږي چې زه لږ وضاحت زیات ورکوم او هغه مهم دی. دا صفتو ته دغه صفتونه دومره مغلق دي که چېرته زه دغو ته لږ وضاحت ورنه کړم نو بیا نه پې پوهېږي سړی، بیا ستونزه پیدا کېږي. دا خو ډېر پیچیده دی دغه صوت، ځکه موږ ټول 29 حروف د مختلفو زویونه دا تشریح کوو. زه ودرېږه مرګلو د ویډیو وګورم چې څومره وخت تیر شوی دی، 33 دقیقې یقین وکړه چې تیر شوي دي. مرګلو که زه استعلا او استفال ته دخیل شم ممکن ویډیو اوږده شي ځکه چې 33 دقیقې وسم دی او که چېرته اوږده نه شي نو مجبور زه دې کې مثلا دومره هغسې وضاحت چې لازم یې ورنه شم کړی، نو متاسفانه چې ویډیو اوږدېږي د حجم د ویډیو اوږدېږي، نو زه کیدای شي مخکې استعلا استفال پرېږدم. بخښنه معذرت مې ومنئ چې ما په موضوع کې لیکلي و استعلا او استفال خو ونه توانېدم متاسفانه. نو مرګلو تاسې کوی شئ چې خیر دی، نو دغې خیر دی یو څو خبرې به په دې کې نور هم ته وکړم، استعلا استفال به په بعدي درس کې په هغې باندې خبرې وکړو. مرګلو اوس راځم دې ته چې مثلا ما په الشده کې چې کومو حروفو باندې خبرې ته وکړې، اوس دې په خاطر الشده صحیح شو. نو یو د الشده چې اجدو قطن بکت، دغه حروف چې دي دغه حروفو کې تاسې کوشش وکړئ چې دې کې قلقله رامنځته نه کوئ. قلقله دا معنی چې دا واضح ونه وایي، اج داسې ونه وایي، اج اق اب اک ات، نو تاسې به داسې نه وایي چې اج اق اب داسې شی ونه کوي، یا اک ات دغسې تاسې دا اوازونه چون کاف او ت کې حمس دی، لکه نسبت دې کې جهر دی، نسبت کاف او ت ته د حمزه نه سوا په د نورو کې جهر دی، کاف او ت کې دې کې حمس راځي، خو بیا هم په هر صورت تاسې دا اوازونه ونه بسئ، تاسې به مکمل صوت قطع کوئ. اج صحیح. نو موږ به دغسې وایو، نه دا چې اج ځکه چې دې کې تاسې قلقلې صفت ما کوئ چې که تاسې خیر دی موږ به په قلقله کې په همدې حروفو باندې دغو څو حروفو باندې انشاءالله چې خبرې کوو، د څو حروفو باندې قاف او طا او ب او جیم او دال، یا قاف او توی او ب او جیم او دال، په دغو حروفو باندې د حمزه نه سوا عین تر دغه پورې دغه حروف به انشاءالله بیا موږ په قلقله کې په دې باندې خبرې کوو. نو مرګلو که څه پوښتنه لرئ نرغونته پوښتنه مو مطرح کړئ چې هغې ځواب درکړم، او که پوښتنه بیا نه وه زه درنه اجازه غواړم یو دقیقه به در سره پاتې شم. زموږ خدمت کې مرګلو دغه صفتونه د حروفو چې دي دا ډېر مهم دي، ډېر اړین دي، دومره اړین دي چې حد نه لري. نو مطلب دا چې تاسو دې کې ډېر دقت نه کار واخلئ او دغه حروف د حروف صفات چې دي دا یو حرف د بل حرف نه تفکیک کوي، د یو حرف د دوه حرفونو ترمنځ موږ ته هغه توپیر او فرق راښیي، دا ډېر اړین دي. سبا انشاءالله موږ استعلا او استفال یا بله ورځ وایو، دې کې به تاسې ډېر دغسې شیان واورئ چې انشاءالله چې ډېر به درته جالب وي. دا د دې په خاطر چې د قرآن حق ادا شوی وي موږ باید قرآن په تجوید سره ووایو. مخکې مې ویلي چې تجوید واجب دی، واجب یعنی فرض دی، فرض د خدای حکم دی چې ورتل القرآن ترتیلا، قرآن باید په ترتیل تجوید سره ولوستی شي، ځکه د قرآن هغه اعجاز او هغه حکمت په ډګه کېږي په تجوید کې. که چېرته په تجوید کې نه وي خدای نه که د قرآن تلاوت د تا دپاره او د سامعینو یا اوریدونکو دپاره خسته کن تمام نشي، چې دلته ځکه چې د حدیث په بنا ځینې وخت داسې کېږي چې قاري صاحب د قرآن خپله قرآن لولي ولې قرآن په دې لعنت وایي، در حالی کې چې د حدیث په بنا په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي، صحیح دی 10 نیکۍ. نو دا چې قرآن په دې لعنت وایي دا په دې معنا چې قرآن په هغه ډول چې لازم و چې باید لوستل شوی وای هغسې نه دی لوستل شوی. نو قرآن باید په داسې طریقې سره مرګلو تلاوت شي
چې قاری د قرآن خپل هم پې پوه شي چې زه څه وایم او حد اقل دغه مقتدیان هم پوه شي چې د قاري صاحب څه وایي. نو داسې منډې نه وي. د رمضان مبارکه میاشت را روانه دی، ډېره رانږدې دی. نو قرآن باید دغه موږ باید رمضان میاشت قرآن د تجارت میاشت ونه ګرځو یا خپلو شخصي جیبونو دپاره د میاشت د تجارت میاشت ونه ګرځو، بلکې دا د عبادت دپاره ځانګړې کړو. نو په دې اساس د ټولو قاري صاحبانو نه مې خواهش دا ده چې دغه رمضان میاشت کې تراویح کوي، ختمونه کوي، دغه تجارتي بڼه ورنه کړي، بلکې د احساس نه مخې قرآن تلاوت کړي. یعنی مطلب دا د احساس له مخې په دې معنی چې قرآن هغسې تلاوت کړي لکه څنګه چې د قرآن حق جوړیږي. نو په دې اساس موږ باید تجوید مکمل داسې ونه وایو چې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاص په ولا الضالين کې دغسې نور بیا پاتې نه لګي، داسې نه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دغسې یعنی مطلب دا چې قرآن هغسې څنګه ترتیل او تجوید او تحسین په هغې کې باید ولیدی شي، نه دا چې منډې تړلې وي. ډېر ښه. بصیر احمد صاحب تاسې دا پوښتنه کړې دی چې یو د جیم یو ځل بیا تلفظ کا. ګرانه جیم که د صفت د شد صفت پر اساس باندې جیم ته وګورو نو دا به داسې تلفظ کوئ اج اج اج. نو تاسې به لکه د جیم چې کوم مخرج کې ادا کیږي د صوت به په خپل مخرج کې ودروي، لکه حبس به کې، قید به کې، خپل مخرج کې. د شد صفت هغه صفت ته ویل کیږي چې ټول حروف او اوازونه په خپلو مخارجو کې حبس کیږي بغیر د مخرج نه. مثلا که جیم که چېرته وسط اللسان کې مثلا ادا کیږي، ته دغه د جیم اواز په وسط اللسان کې انحباس که، د صوت د جیم په وسط اللسان کې انحباس که یا حبس که. مثلا اج. مثلا که دال چېرته هر چېرته چې ادا کیږي، یا قاف مثلا چې هر چېرته ادا کیږي، یا مثلا طا چې مثلا قاف مثلا اقصى لسان سره ادا کیږي نو هغلته حبس که. مثلا داسې دی قاف مثلا اقو شاته نو اقو داسې ټکان ما ورکړه چې قلقله نه شي. اقو داسې ما اقو داسې ما اق هغلته که طا اطو نو طا ما وایه اط صحیح. یا اب لکه شفتین سره څنګه وایه اب. یا کاف چې دی هغه هم اقصى لسان دی خو د قاف نه لږ را مخکې دی خولې طرف ته، موږ به اک داسې به نه وایو اک. نو دا هغسې. نو په دې اساس باندې شد صفت هغه صفت ته وایي چې د ټولو شد صفت لرونکو حروفو اواز په خپل مخرج کې حبس شي یا ونیول شي، یعنی جریان پیدا نه کړي تر خپل مخرج ته چې څنګه د مخرج کې ادا کولو اواز بند. مثلا اج د جیم دغه اواز نه مخکې بند که اواز اج، خپل مخرج ته ورسېږه اج. مثلا اقو ګوره دغه ځای کې ادا کیږي، د ق اواز نه مخکې اواز بند که. اقو ګوره ده بند که. که طواوي اب مثلا اب د خپل مخرج کې بند که. داسې نه که ته ټوله په خپل مخرج کې بند نه کړي، خدای نه که بیا درنه اواز ګډوډ کیږي. نو ډیره مننه ملګرو چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ. انشاءالله په راتلونکي درسي لیکچر کې به موږ په استعلا او استفال باندې خبرې کوو. ټول هغه حروف چې هغه مستعلیه دي یا مستفل دي په هغه ټولو باندې به په جزئیاتو خبرې کوو انشاءالله العزیز. هغه به ډېر خوندور وي. د نن هم درس ملګرو خوندور دی. مقصد په دې باندې یو پراکټیس کوئ. روژې مبارکه میاشت هم روانه دی او قرنطین ژوند دی. نو تاسې د قرآن تلاوت باندې دغه خپل قرنطین ښکلی کوئ، خپله رمضان میاشته ښکلې کوئ، قرآن تلاوت وکړئ. په هر حرف لاس نیکۍ دي. نو دا چې الف لام میم تاسې ووایئ په دا معنا چې الف هم حرف دی، لام هم حرف دی، میم حرف دی، یعنی په دې کې 10 نیکۍ دا وړه خبره نه ده. تر بعدي درس چې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو به پیلېږي. تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه، ښې چارې.